بسم الله الرحمن الرحیم. ښایسته پیغله وم، د ترور سره ډاکټر ته لاړم او هغې هم زموږ د مجبورۍ نه غلطه فایده واخیسته. نن درته ډېره ښکلې واقعه لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یوه پیغله قصه کوي چې د خپلې ترور سره ډاکټر ته لاړم. ډاکټر مې ترور معاینه کول او د سترګو په کونج کې به یې ما ته راکتل. زه به شرمېدم او خپلې سترګې به مې کله یو خوا کله بل خوا اړولې. ډاکټر چې زما ترور معاینه کړه نو د ښه ډېرو روپو ټېسټونه او دوا یې ورته ولیکله. موږ چې تپوس وکړو نو هغومره پیسې موږ نه لرلې تر څو دوا پرې واخلو او ټېسټونه وکړو. بېرته راغلو ډاکټر ته، ورته مو وویل چې دا خو ډېرې روپۍ کېږي او موږ سره دومره روپۍ نشته. نو ډاکټر مې ترور ته وویل چې زه درته یوه لاره ښایم، 1 روپۍ به دې هم مصرف نشي. او بیا یې زما طرف ته اشاره وکړه چې دا جنۍ ما ته ځان ته کوټې ته راوله، ټول مصارف به مو زه وکړم. چون موږ هم مجبوره وو نو د ډاکټر خبره مو ومنله. نو تاسو ټولو خویندو ته مې دا خواست دی چې د داسې پلیته ډاکټرانو څخه ځان لرې وساتئ.